سلام علیکم ګرانو زده کوونکو، بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ښه او جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تېر درس دویم لوست و د وحي په باره کې و. نن درس مو دریم لوست، البته 11مه ټولګي اسلامي ښوونه او روزنه ده او زموږ عنوان هم پر انبیاو او رسولانو باندې ایمان لرل ده. پاڼه یې له 8 نه تر 12مه صفحې پورې او زه بهشته سعید تاسو ته دغه درس وړاندې کوم. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې درس ته شروع کړو، راځئ خپل درس اهداف یا هم عنوان بیانوو چې لومړی هدف یا هم لومړی عنوان زموږ د نبی او رسول تعریف باندې پوهېدل چې نبی څوک ته ویل کېږي او رسول چا ته ویل کېږي. د نبی او رسول ترمنځ څه توپیر ده، باید په توپیر باندې پوه شو چې دغه دواړو له کلمو په منځ کې څه توپیر ده. درېیمې د انبیاو علیه السلامو شمیر چې الله تعالی څومره نبیان یا هم رسولان موږ او تاسو ته رالیږلی ده. څلورم په انبیاو باندې د ایمان د اثبات دلیل چې رسولان او انبیاو باندې ایمان سره کوم ایمان ده، په کوم ځای کې هغوی پورې دلیل یا هم آیتونه راغلي ده، په دغه برخه کې موږ انشاءالله وایو. پنځمې په انبیاو او رسولانو باندې د ایمان حکم چې په انبیاو باندې ایمان لرل څه حکم لري او موږ ته څه لازمه ده. شپږم نبوت یو الهي ورکړه ده، یعنی څه معنی نبوت سره کوم الهي ورکړه ده. زموږ اوومه عنوان په انبیاو او رسولانو باندې د ایمان تفصیل چې کوم شیانو باندې موږ ایمان ولرو، کوم شیان په انبیا کې شته او کوم یې نشته. اتمې په انبیاو او رسولانو باندې د ایمان معنا بیا څه ده. ښه ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو د نبي او د رسول په تعریف باندې خپل ځان پوهوو. ګرانو زده کوونکو، نبي هغه کس ته ویل کېږي چې د الله تعالی لخوا ګمارل شوی اوسي د الله تعالی د وحدانیت د رسولو لپاره، خو کوم نوی کتاب یا هم نوی شریعت نه لري. هماغه د نورو نبیانو او رسولانو یعنی په عمل باندې، په رهنمایي باندې خپل دعوت ته ادامه ورکوي. او رسول هغه چاته ویل کېږي چې الله تعالی یې ګمارل کړی ده، خو ورته نوی کتاب او نوی شریعت هم ورکړی ده، تر څو چې انسانانو ته نوي شیان یا هم نوي احکام را زده کړي. دویم عنوان زموږ د نبي او د رسول ترمنځ توپیر په څه کې ده. ګرانو زده کوونکو، نبي هم د الله تعالی لخوا ګمارل شوی ده او رسول هم د الله تعالی لخوا ګمارل شوی ده. توپیر فقط په دې کې ده چې رسول نوی شریعت او کتاب لري او نبي نوی شریعت او کتاب نه لري، او هماغه د نورو انبیاو د نورو رسولانو سره حمایت کوي او د هغوی شریعت مخکې وړي. د انبیاو او د رسولانو شمیر، ګرانو زده کوونکو، په قرآن عظیم شان کې د 25 انبیاو او رسولانو نومونه یې اخیستل شوی ده، چې الله تعالی په خپل قرآن عظیم شان کې موږ او تاسو د 25 انبیاو نومونه اخیستلی ده. خو په نورو احادیثو کې او نورو یعنی د علما او د فقهاو په نظر تقریبا 1,40,000 کیدای شي کم هم وسي، کیدای شي ډیر هم وسي. مختلف انبیاو په مختلفو نقاطونو کې الله تعالی موږ او تاسو ته یې ګمارلی ده. یعنی د انبیاو دقیقه شمیر شاید 1,40,000 وسي، خو په قرآن عظیم شان کې یوازې د 25 تن انبیاو نومونه او د هغوی صفات او د هغوی کیسې موږ او تاسو ته بیانه شوې ده. څلورم عنوان زموږ د په انبیاو او رسولانو باندې ایمان او د اثبات دلیل. ګرانو زده کوونکو، الله تعالی په قرآن عظیم شان کې د انبیاو او د رسولانو د اثبات ډیر دلایل موږ او تاسو ته راښودلی ده، او همداسې نبي علیه السلام په خپل ویناو کې هم د نبیانو او د رسولانو د اثبات په باره کې احادیث شریف لرلی ده، چې د هغې له جملو څخه یو هم د الله تعالی دغه کلام چې د نساء آیات ده، ورسولنا قد قصصنا علیکم من قبل ورسولنا لم قصصنا علیکم. یعنی کوم پیغمبران یا هم کوم رسولان چې موږ او تاسو ته د هغوی قصې او د هغوی حکایت بیانه کړې ده او کوم چې موږ بیانه کړې نه ده. یعنی دا خپله د انبیاو په باره کې یو دلیل ده، یو ثبوت ده چې الله تعالی په قرآن عظیم شان کې موږ او تاسو ته د نساء په آیت کې بیانه کړی و. ګرانو زده کوونکو، او په احادیثو کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاو د شمیر په باره کې، د انبیاو د صفات په باره کې او د انبیاو د دنده او د هغوی د کیسه او د ژوند په باره کې داسې ډېر ویناګانې کړې ده چې هغوی هم د انبیاو د ثبوت یو دلیل ده.
پنځم عنوان زموږ د په انبیاو او رسولانو باندې د ایمان لرلو حکم. ګرانه زده کوونکو، کله چې موږ وایو آمنت بالله و ملایکته و کتبه و رسوله، یعنی موږ او تاسو پوره ایمان باور لرو په الله تعالی باندې، په هغوی کتابونو باندې، په ملایکو باندې او په ټولو انبیا باندې ایمان لرو. انبیا باندې ایمان لرل فرض، حتمي او ضروري ده. د انبیا که کوم څوک د یو نبي څخه یا هم د یو رسول څخه منکره شي نو هغه کافر ګڼل کیږي او د اسلام له دایرې څخه راوځي. د شپږم عنوان زموږ د نبوت یو الهي ورکړه ده او انسان په دې کې هیڅ اختیار نه لري. ګرانه زده کوونکي، یعنې څه که چیرې یو انسان خپل ټول ژوند د نورو وقف او د نورو صدقې ته یعنې تیره کړي، نورو ته ښېګڼه وکړي، نورو ته پاملرنه وکړي، د دې په دې هدف چې کیدای شي الله تعالی ماته یو اجر ورکړي یا هم ماته یو رتبه او درجه ورکړي، خو الله تعالی خپله پوهیږي چې چاته درجه ورکړي او چاته یې نبوت یا هم رسالت ورکړي. ګرانو زده کوونکو، خپل الله تعالی کله چې غواړي یو څوک ته رسالت یا هم نبوت ته ورسوي، اراده کوي، اراده یې په مخ کې نه څوک درېدلی شي او نه هم د هغې اراده څوک بدلولی شي. یعنې انسان په نبوت کې هیڅ برخه نه لري، هیڅ ونډه نه لري. انسان کوشش او اختیار په دې برخه کې ټول یعنې بې ځایه ده. خپل الله تعالی پوهېږي، د هغې اراده او د هغې احکام پوهېږي. ګرانو زده کوونکو، همداسې ټول انبیا د الله تعالی خپله پرېکړه ده او په دې کې یعنې عامه انسانان او نور وګړي بیخي برخه نه لري او نه هم کوم دنده یې د انسان د الله تعالی لپاره مهمه ده چې هغه نبوت یا هم رسالت ته وګماري. اووم عنوان زموږ ګرانو زده کوونکو په انبیاو او رسولانو باندې د ایمان تفصیل ده. کله چې موږ او تاسو وایو چې ایمان لرل په انبیا باندې فرض او لازمي ده، نو په کوم شیانو باندې موږ باید انبیا یعنې ایمان ولرو او څه رقم ایمان ولرو په انبیا علیه السلام باندې؟ لومړی موږ باید په دې باندې ایمان ولرو چې الله تعالی وخت پر وخت انبیا را لیږلی ده، که دغه انبیا 25 ده که 1,40,000 ده، ټول د الله تعالی لخوا را لیږل شوی ده. یعنې موږ په ټولو باندې ایمان لرو. دویم، په دې باندې ټینګه باور ایمان لرو چې د ټولو انبیاو هدف د الله تعالی یووالي او وحدانیت رسول و. ټول د یو هدف لپاره یعنې رسالت ګمارل شوی و. دریم، په دې باندې موږ ایمان او باور لرو چې الله تعالی یعنې خپل ټولو انبیاو ټول رسولانو ته یعنې یو معجزه او یو وحی ورکړی ده تر څو چې نورو خلک ورباندې باور، تصدیق او یعنې عقیده وکړي. او څلورم، په دې باندې ایمان لرل ګران زده کوونکو چې انبیا په هیڅ نه پوهېږي بغیر له هغه شی نه چې الله تعالی ورته په وحی یا هم په معجزه کې ورته ښایي. انبیا هم لکه موږ او تاسو غوندې عامه انسان ده، په غیب باندې او نورو یعنې خبرو باندې نه پوهېږي بغیر له همدې نه چې الله تعالی ورته رهنمایي کوي یا هم ورته وحی کوي. پنځم، په دې باندې ایمان لرل چې ټول انبیا خپل دنده، خپل رسالت په پوره امانتداري، پوره علم، پوهه او اخلاق سره سرته رسولې ده او خپل دنده کې کوم زیاتي یا هم کمی او کاستي ترسره کړې نه ده. شپږم، ګرانو زده کوونکو، په دې باندې ایمان لرل چې الله تعالی د خپلو د انبیاو د تصدیق لپاره هغوی ته معجزه هم ورکړې وه چې د معجزه هغوی له نورو انسانانو څخه بیلوي یا هم ورته فرق رامنځته کوي د هغوی په منځ کې. اووم، موږ په دې باندې ایمان لرو چې د نبوت سلسله یا هم لړۍ د حضرت آدم سره شروع او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ختمه شوې ده. نور د نبوت دروازې او لارې بندې ده. هیڅوک نشي کولی چې خپل ځان نبي یا هم خپل ځان نورو ته د نبوت په شکل وړاندې یا هم بیان کړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ اتم عنوان د په انبیاو او رسولانو باندې د ایمان معنا څه ده؟ ګرانو زده کوونکو، الله تعالی په خپل قرآن کریم کې وایي قولوا آمنا بالله وما انزل علينا وملائکته وکتبه ورسوله. یعنې سترقم چې موږ په الله تعالی باندې ایمان لرو، د هغوی په د الله تعالی په یعنې صفتونو باندې ایمان لرو، هماغسې په انبیا علیه السلام باندې هم ایمان لرو. په خپل ایمان کې کمی او کاست نه رامنځته کوو او په خپل ایمان باندې ټینګه ولاړ یو. ګرانو زده کوونکو، یو لنډه جمبندي به د خپل درس نه کوو. زموږ د نن ورځ درس د انبیا او رسولانو په باره کې و چې نبي هغه کس ته ویل کېږي چې الله تعالی لخوا ګمارل شوی خو نوی شریعت نه لري. رسول هغه کس ته ویل کېږي چې الله تعالی یې ګمارلی وي خو
نوې شریعت او قانون سره د نبي او رسول ترمنځ توپیر و. د انبیا علیه السلام شمیر چې 1,40,000 کم او زیات ته رسیږي. په انبیا علیه السلام باندې د ایمان دلیل، حکم او انبیا علیه السلام باندې د ایمان تفصیل او معنا و چې ټولې تاسو ته مې بیان کړه. هیله لرم تاسو په درس باندې پوه شوي اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو کورنۍ دنده د دغې درس تشریح یادول او د نوي درس لپاره آمادګي نیول ده. ګرانو زده کوونکو، که چیرې تاسو کوم مشکل لري نو تاسو کولی شئ د همدغه ویډیو په لاندې خپل نظریات او خپل مشکل ولیکئ. موږ انشاءالله تعالی تاسو ته رسیدګي کوو او تاسو پوښتنو ته به ځواب ورکوو. تر بله درسه پورې ګرانو زده کوونکو، تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.